یا ایها الناس اے خلقو اعبدو عبادت کوي ربکم درب خپل الذی د هغه ذات خلقکم چې پیدا کړی یې تاسو والذین او هغه کسان من قبلکم چې مخکې استاسو نه لعلکم خایږي چې تاسو یا دې د پاره چې تاسو تتقون پرهیزګار شئ الذي الله پاک هغه ذات ته جعل لكم الارض چې ګرځولې د ستاسو د پاره ځمکه فراشن فرش والسماء او اسمان بناء چت وانزل او نازل کړي دي من السماء د اسمان نه ماء ابو فاخرج پس را ایستلی دي به په هغې سره من الثمرات د میوونه رزقا رزق لکم ستاسو د پاره فلا تجعلوا پس مګرځوئ لله الله پاک لرا اندادن شریکان وانتم او تاسو تعلمون پوهی